ستورو رڼا. بچیا د قام غم دی ډومبی کا، بچیا د قام غم دی ډومبی کا، رزق به خدای د خپل در کوي نه. او د یار یاری کرلی کښت دی، د یار یاری کرلی کښت دی، ما د کرلی کښت نه واخیسته لاسونه. او مخامخ مراته ودرېږه، مخامخ مراته ودرېږه، د سترګو جنگ د زړه هندارې ماتوینه. د انعکاس راډیو قدرمنو اوریدونکو او د ستورو رڼا ادبي خپرونې خوږو مینوالو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. صدرداد خروټ یم او د ستورو رڼا ادبي خپرونه کې ستاسې کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په خپرونه کې زموږ سره ونډه واخلئ. تاسو ته ښه معلومه ده د ستورو رڼا ادبي خپرونه ټپو ټپیزو ته ځانګړې شوې ده. نو که غواړئ زموږ سره په خپرونه کې برخه واخلئ، زموږ د سټډیو شمیرې دی 020-222-250، بله شمیره ده 010-282-252. قدرمنو اوریدونکو، کولی شئ په یادو غبرګو شمیرو زموږ سره اړیکې ونیسئ. موقعیت به ځان ته ښه انتخابوئ چې اړیکه کې مو ستونزه نه وي، اړیکه مو جړه نه وي، او انتخاب د لنډیو باید د راډیو د معیار سره برابر وي. صفان صاحب، زو د خپرونې لومړی اوریدونکی راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. ستړی مه شئ. ډېره مننه کوم خروټی صاحب. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات تاسو ته او بیا د انعکاس راډیو ټولو مینوالو ته. شپه مو په خیر. علیکم السلام. خوشحاله اوسئ. مننه، ستاسې دې هم شپه په خیر وي. څوک له کوم ځایه؟ ډېره مننه کوم خروټی صاحب. زه لیکې ته راغلی عمران تنها یم او له قصابې نه یم. تنها صاحب، ښې جوړې قراري ده؟ د الله شکر دی. تاسو څنګه یاست؟ ورځ څنګه تېره شوه؟ خپرونه مو په خیر پیل کړه؟ خوشحاله اوسئ. مننه. کور آباد. مهرباني څه لرې خپرونې ته؟ ډېره مننه کوم خروټی صاحب. زه به درته یو څو لنډۍ ووایم. هیله لرم چې ستاسو او د اورېدونکو خوښې شي. په مینه یې ورو. څه په دې ډول دې وایي: مینه مې ته دا مې واوره، مینه مې ته دا مې واوره، د دار په سر باندې ضرور نوم یادومه، او په انتظار کې اوسه یاره. خروټی صاحب وایي په انتظار کې اوسه یاره، یا د لیونتوب اواز مې نن سبا درځینه. ګرانې رښتیا به راته وایي. څنګه؟ یا ګرانې رښتیا به راته وایي، مین په چای چې مې تمه غوسه شینه. او اخري لنډۍ دا وایي: د غمازانو د خندا شوم. څنګه؟ ډېره مننه کوم خروټی صاحب. په خوږیاڼو کې مې دوست شیرزاد وایي: د غمازانو د خندا شوم، یا نور د جانان په یارۍ نه تړم شرطونه. مننه. خوشحاله اوسئ. تنها کور آباد له اړیکې دی. بله کرښه ځواب. السلام علیکم. صبرزار، یو سلام تاته، یو سلام د انعکاس راډیو ټولو اورېدونکو ته. علیکم السلام. ستړی مه شئ. ما سره ټټې دي داسې دي چې ته لا په ځان خبره نه یې. لومړی که دا ځان راوپېژنې ګرانه. کشمیر خان یم له ډکې نه. مهرباني کشمیر خان، اوس دې لنډۍ اورو. وایي: ته لا په ځان خبره نه یې، ته لا په ځان خبره نه یې، د هر قدم لاندې پراته دي درته زړونه. او د صبرېدو چل رانه ورک شو، د صبرېدو چل رانه ورک شو، چې مې ملالې سترګې ستا لیدلې دینه. او مازدیګری د لمر ډوبېږي. څنګه؟ مازدیګری د لمر ډوبېږي، رنځوران زړونه په رو رو سلګۍ وهینه. صدرزر د یوه ټپه تا ته ډالۍ وي: یو په خندا د زمین یم. څنګه؟ یو په خندا د زمین یم، بل د ټپې په انعکاس کې خوند کوي نه. مننه چې وخت راکړ ټولو اورېدونکو ته به ډالۍ. کورآباد نړۍ مننه ګران کشمیر خان. قدرمنو اوریدونکو، کولی شئ زموږ خپرونه دمګړۍ په ژوندۍ بڼه پر د انعکاس راډیو پر فیسبوک پاڼه واورئ.
نو زمونږ ادرس دی انعکاس رادیو. نو انعکاس رادیو د فیسبوک له صفحې نه دم غړي زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. د تخنیک چارې را سره نو د مرګي د هیر شي اباسین سپان صاحب پر مخ بیایي. له تا هم نړۍ مننه د تخنیکي مالتیا د کور آباد دغه یوه لنډۍ به زموږ خوږ همکار حمیدالله دولتزي ته ډالۍ ویل زما د خوا نه وایي بد دې پوره ما سره وکړل، بد دې پوره ما سره وکړل، په نورو بدو بدې لاس نه رسېدنه. سترګې مې تاله تورولې، سترګې مې تاله تورولې چې ته رانغلې په سالو یې پاکومه. او بنګړو دې نیمه شپه کې شړنګ که، بنګړو دې نیمه شپه کې شړنګ کړو، زه د بهر تمبو ته لاس په نامه شومه. السلام علیکم. خروټې ورور ویل لاس په قسم درته کېږدم، لاس قسم درته کېږدم که بېله تا جانان لرم نو مړ دې شمه. سلامونه نیکې ښکلې احترامات پښتنه مینه تاسې ته وایم. تخنیک کې چې هر ورور هغه ته بیا ستاسې د برنامې ټوله ښایسته او ته شپه مو په خیر. علیکم سلام. ستړی مو شي ستاسې دې هم شپه په خیر او مهرباني. څوک له کوم ځای؟ خوشحاله اوسې. زه حبیب الله هوتک یم او بیا د میلې صاحب یم. هوتک صاحب مهرباني څه لرې خپرونې ته؟ زه درته څلور لنډۍ وایم. څه داسې دي وایي لاس په قسم به درته کېږدم، په ډېرې بښنې سره دا مې عاشقي ورکه ورکې نوم شه، عاشقي ورکه ورکې نوم شه، اصیل سړی بیا د کمسلو محتاج وینه او د عاشقۍ محتاجه ژوند ده، د عاشقۍ محتاجه ژوند د مین په یو یم خیال د ټول کلي ساتمه. که د الله قهر دې خوښ وي، که د الله قهر دې خوښ وي، یا که د الله قهر دې خوښ وي، په چا مین شه چې نازل در باندې شینه. وروستۍ لنډۍ وایم وایي راشه د خپل تصویر سنبال که، راشه د خپل تصویر سنبال کړی، تر نیمو شپو مې ژړوي غرقۍ کړم. تاسې ته ښه شپه د خدای پامان. مننه. خوشحاله اوسې. کور آباد. قلم ته ګوتې په ژړا شوې، قلم ته ګوتې په ژړا شوې، تا به حیا کړه من به تورې خاورې خوري نه. او صفان صاحب وایي دا شاعري لکه اولاد دی، دا شاعري لکه اولاد دی، زه خپل اولاد په سندرغاړو خرڅومه. السلام علیکم. احترامات. علیکم سلام. ستړی مشي. څوک له کوم ځایه؟ السلام علیکم. علیکم سلام. ستړی مشي. مننه. خیر اوسې خروټي صاحب. بیا هم سلام تاته او تخنیک کې سپان ورور ته. علیکم سلام. نادر خان احمدزی د لغمان نه. ستړی مشي. او بالکل خروټي صاحب همداسې ده. دا خو تاته ښه پته ده، خو بس فلحال د کابل نه. ښه نو بس خراغلا سرکلی درته وایو، ستاسو انتخاب ته غوږ یو. سمه ده. زه به درته دوه لنډۍ ووایم. په مینه یې ورو. وایي په زړه مې داسې کوډې شوې، څنګه؟ په زړه مې داسې کوډې شوې چې جانان کومې خوا ته زه ورسره ځمه، او که خدای په هر مرض اخته کړم، څنګه؟ که خدای په هر مرض اخته کړم، زه به خیرې د جانان سترګو ته کومه. ښه خپرونه د خدای پامان. خوشحاله اوسې. مننه. شپه مې دا ستا غمونه وخوري، شپه مې دا ستا غمونه وخوري، چې کله سهار شي زنګېدلی کار ته ځمه. په خوله مې تورې وینې راغلې، په خوله مې تورې وینې راغلې، ښایي ګنډلی زړه مې بیا پرې کړل ټکونه. او خوله مې پولی ژبه پولی ده، خوله مې پولی ژبه پولی ده، ستا د بې ننګې یارۍ تاو پې تېرومه.
السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم سلام. ستړی مشي. ډېر مننه خروټي صاحب، تاسو سلام کوم. ګران تخنیکر ته او د برنامې ټول خدمت ته. علیکم سلام. خراغلا سرکله څوک لکم ځای؟ ډېر زیاته مننه کوم خروټي صاحب. زیشان وفا زحمت درکوم له تور خم نه. وفا صاحب مهرباني څلری خبرونه ته خروټي صاحب لنډۍ وایم چې یار مې نږدې نه دی چې ورشم. یار مې نږدې نه دی چې ورشم، منځ کې ملارې دریابو نیولې دینه. واه. او خروټي صاحب جانان ستا خاطر د پاره. څنګه؟ جانان ستا خاطر د پاره فخم یو تی ناز د ټولو خلکو وړمه. او بل لنډۍ وایم چې هیڅوک د چا د غم نه مري. څنګه؟ خروټي صاحب هیڅوک د چا د غم نه مري، شیرینه یاره چا دروغ ویلي دینه. واه. وای زیشان وای اول مې نه ویل وسې وایم څوک چې د یار د غم مري ملګری یم. ډېره ښایسته وه خروټي صاحب. یو لنډۍ بله م وایم. وای سترګې بهر چا تورولې. څنګه؟ یا سترګې بهر چا تورولې په دغه ټول مال کې زه په ګوته شوم. خروټي صاحب د وخت راکولو مو ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسې. په تا به کوم وطن رڼا وي، په تا به کوم وطن رڼا وي، زه دې بیلتون لکه د پاڼې زیړه کړمه. السلام علیکم. خروټي صاحب په دې خلک خبرونه په خیر پیل کړی. سید معروف صادق من المولینه. صادق صاحب ستړی مو شي. خراغلا سرکله درته وایو مهرباني څلری خبرونه ته. ډېر زیاته مننه. په نصیحت کله صبرېږي. څنګه؟ په نصیحت کله صبرېږي. د زړګي سر کې بندیوان چا سره شي نه. او په انتظار مې اوسه یاره. څنګه؟ ښه نو غږ هم پسې ورک شو، اړیکې هم پرې شوه. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم سلام. خراغلا سرکله او خروټي بھائی سلامونه، ګلونه، احترامات تاسو ته او تخنیک چارو کې خانزاده مرسته او بیا د دې برنامه ټول مینوالو ته خاص ځانګړی سلام وایم. ماته مو په خیر. خوشاله اوسئ. مننه. خاد آباد اوسئ. ستاسو دې هم شپه په خیر وي. موږ سره تخنیکی همکار سپان صاحب د مهرباني. او بالکل دا چې رادیو مې سم نه اوریدلې او سپان صاحب ته زما ګډي سلامونه. خوشاله اوسئ. مننه. ځان راو پیژنئ څوک؟ او ډیره مننه خروټي صاحب. زه فرخاد وفا احمد در کوم د کتابینه. وفا صاحب مهرباني څلری. او مننه. یو څو لنډۍ وایم. لنډۍ څه په دې ډول دی وای مورې د تورو بریتو زار شه. څنګه؟ اے مورې د تورو بریتو زار شه په تنارۍ جنکۍ صفت کوي نه. واه. او بل لنډۍ په دې ډول دا وای مولا د ویرې تعویذ وکا. څنګه؟ عمران تنخوا خبرونه اوري مولا د ویرې تعویذ وکا یا د لیوانۍ پیریان می خوب ته نه پرېږدي نه. واه. او اخرنۍ لنډۍ دا وای که د ځوانۍ خاطر دی نه وای. څنګه؟ خروټي ورور وای که د ځوانۍ خاطر دی نه وای په بخښنې سره. بل لنډۍ به درته وایم دا رانه غلطه شوله. لنډۍ په دې ډول دا وای ما درته ویل پوره به نه کي. ما درته ویل پوره به نه کي. د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه. تاسې ته خبره نه. مننه. خوشحاله اوسئ. کور ودان کډه زمونږ کلي ته راوړه، کډه زمونږ کلي ته راوړه، په غم ښادۍ کې به مو کېږي دیدنونه. په ورځ کې 100 ځله توبه کړم، په ورځ کې 100 ځله توبه کړم، ټول رانه هیر شي چې دې سترګې وینمه. او مینې دې داسې کانې وکړې، مینې دې داسې کانې وکړې، د مایفر د کاڼو کلک وم ویلې شومه. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړی مشه، مهرباني ستاسې غږ راځي. وعلیکم السلام. وروره ښه جوړه کلاري ده. نړۍ مننه. کور آباد څوک له کوم ځایه؟ زه کوشش سادات ما د کامل. سادات؟ او همداسې.
سادات خرغلا سرکلی درته وایو مهرباني څه لري خپرونې ته ښه اړیکه دې پرې شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو سلام خروټه تاسو یو تخنیک ټول مینوالو ته. علیکم سلام. ستړی مو شي څوک له کوم ځایه؟ فرحاد وفادار یم له کولي سخرون څخه. وفادار صاحب مهرباني څه لري خپرونې ته؟ یو ټاپه به درته وکړم اول ځل مې ده. ښه په مینه یې ورو. ویله تور له حق نه مې زړه تور سو ځوانان ستا نه کړي راجېږي تر سپالنګونه. واه زه مننه. خوشحاله اوسئ. کور آباد له اړیکې دي. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. ستړی مو شي څوک له کوم ځایه؟ سروجانه ښې جوړ قراري ده. خوشحاله اوسئ. مننه. کور آباد څوک؟ زه فتولي خبرې کوم له چونو لسالۍ د شرم نه. ښه مهرباني څه لري خپرونې ته؟ زه به درته یو دوه ټپې وایم درې. په مینه یې ورو. وایي چې عاشقي وایي چې دی نه وی. څنګه؟ عاشقي وایي چې دی نه وی خدای په در کې به دې څه کم شوي ونه. واه وایي چې جانان زما په سر جانان دی. جانان زما په سر جانان دی خو زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ بشینه. واه ښه مننه. کور آباد له اړیکې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام خروټه څه جوړه. خوشحاله اوسئ. مننه. کور آباد څوک؟ مننه خروټه څه بس خان خبره کوم تر خود. اصل خان مهرباني څه لري خپرونې ته؟ یو څو ټپې وتاو کوم خروټه. په مینه یې ورو. په غم دې زمره مجانان. په غم دې زمره مجانان په خوشبوې دې ګاونډیان کوي خوندونه. مطبې جلې مین شو. ښه مطبې جلې مین شوم چې لږ وسه شي په انګلیش کنځا کوي نه. ښه او دا ته چې زی اخر بلار شي. دا ته چې زی اخر بلار شي او ما لګړې په ګړې مو چې زما. او ډاکټر زما مرض معلوم کو. څنګه؟ ډاکټر زما مرض معلوم کو وای په لکه دی باندې خفشي. واه تاسو ته حق پرونه خالو. خوشحاله اوسئ. مننه. کور آباد اوریدونکو وړاندې هم یادونه وکړه چې دا د رادیو معیار په نظر کې نیسئ. دا خپرونه تر ډیرو ځایونو کې کورونه اوري، مشران، کشران، خویندې. نو هغه یو اوریدونکي یو لنډۍ وکړو بیا پسې اړیکه هم خپله پرې کړه. نو تاسې خپله قضاوت وکئ. موږ درته اسم نه وایو، په خپله پوهې خلک هستئ. ښه دغه څو ملګرو کمنټونه کړي دي. خلیل ننګرهاري سلام علیکم. سلام. لنډۍ هم راستولې کاغذه لاړ شه په هوا شه او په انعکاس راډیو مې وایه سلامونه. علیکم سلام. زیرمل ننګرهاري هم سلامونه را لېږلي. علیکم سلام. کور آباد نړۍ مننه. بله کرښه ځواب وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام خروټه صاحب جوړې ښې. خوشحاله اوسئ. مننه. مامور الفت ستړی مه شئ. عزتمن شي کامیاب اوسې ته په خپله ښې تخنیکي همکار دې ښه دی. نړۍ مننه. کور آباد ستاسې انتخاب ته غوږ کېږو. څه لرې خپرونې ته؟ مننه خروټه صاحب زه درته د بوټو په شمار نوي یو څو څپې کوم. په مینه یې ورو. مننه. خوشحاله اوسئ. په رنګ تازه خو درته ښکارم په زړه سوری لږه غلبېل درپسې یمه په زړه سوری لږه غلبېل درپسې یمه چې ځان ته ګورم ژړا راشي چې تا ته ګورم اخرې خوله راځي نه چې تا ته ګورم اخرې خوله راځي نه په ساده توب دې زه دوکه شوم یا د تیرې ماروي په یو ډک دې ختم کړمه د تیرې ماروي په یو ډک دې ختم کړمه د ځوانۍ ژوند دې راته ورکړه یا الله دې تا په ژوند کې نه خوشحالوي نه الله دې تا په ژوند کې نه خوشحالوي نه په لار کې زه شاته مه ګوره یا شاته کتل خو د بې رنګو خلکو وینه شاته کتل خو د بې رنګو خلکو وینه اوس راته خلک مامور نه وایي
وسرات خلقتا پنم ناری وخینا وسرات خلقتا پنم ناری وخینا خروټه څه یو ټپه بتاوه باسي څه ډالي وي د کلیوالي نه کړم یا د کلیوالي مینا نه کړم ماته ضرور بشان دې ټول نظر کوي نه خوشاله اوسې کور آباد په ورځ کې سل ځله توبه کړم ټول رانه هیر شي چې د سترګې وینمه غیرتي یو ښځه تریخه ده د بې غیرتو که لښکر به ورک دي شي نه. السلام علیکم. خروټې صاحب په دواګانو به دې مړ کړم. څنګه؟ په دواګانو به دې مړ کړم زما په خوله تا ته خیرې کله راځي نه. خروټې صاحب سلام تا ته ټول اورېدونکو ته سلام شپه وکړه. علیکم سلام. ستړی مه شي خرغله سرکلی ارمان د لغمان نه صحیح ده؟ خوشحاله اوسې خروټې صاحب څنګه یې خپرونې ته پخیر راغلی؟ خوشحاله اوسې نړۍ مننه کور آباد ارمان ستاسې انتخاب ته غوږ یو څه لرې خپرونې ته؟ خروټې صاحب دوه لنډۍ وایم سمه ده؟ په مینه یې ورو. جانانه راشه چې درجار شم. څنګه؟ جانانه راشه چې درجار شم بیګا مې مړ په خوب له دې وډاره شم او سالو مې پاس په پړې زوړ شو پیزوان مې زنګ شو جانان کور ته نه راځي نه. ډېره مننه خوشحاله اوسې کور آباد نړۍ مننه. السلام علیکم. علیکم سلام. ستړی مه شي. هلو سلام. ستړي مه شي غږ مو راځي. څوک له کوم ځایه؟ روزانه خیر جوړ بخیر. نړۍ مننه کور آباد ځان راوپېژنئ. څوک له کوم ځایه؟ نن مې ظهور خان سر خودل صاحب تاسو سره په اړیکه کې. ظهور خان مهرباني څه لرې خپرونې ته؟ یوه ټپیزه به درته وکړم. په مینه یې ورو. وایي د شونډو پار مې ورله یوسئ. د شونډو پار مې ورله یوسئ جانان چې خدای رسول مننې راګرځوي. او جانانه تورې جامې مه که. څنګه؟ جانانه تورې جامې مه که او پرون غل فشل کیرلي ته ودرېدم. بس مننه له پیرزوینې دی وایي هېڅ درنه نه وړي غم به په زړه وړي خوږو له راشي همیش ترخه وړي خویندې د ورور د کوره څه وړي خواره زلفان په ګوړي په ژړا ځینه. السلام علیکم. وعلیکم خیر جوړې کراري د خیرت ته. خوشحاله اوسې نړۍ مننه کور آباد څوک له کوم ځای؟ شکر الحمدلله کراره کړی ته خپله څنګه اداره کې هم خیراتي ده. کور آباد ښاد و آباد اوسې ځان راوپېژنئ څوک له کوم ځای؟ اتل خبرې کوم د خویاڼو څخه. اتل صاحب مهرباني څه لرې خپرونې ته؟ اورې ښه نو دې اورېدونکي ته زموږ غږ نه ورتلو ورپسې اړیکه هم پرې شوه. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه؟ علیکم سلام. خو ستاسې اړیکه کې ستونزه د موقعیت ته متغیر ورکړئ ځان راوپېژنئ څوک؟ صحیح شو. مهرباني اوس صحیح شو. څوک له کوم ځایه؟ غزل مهرباني ستاسې انتخاب ته غوږ یو څه لرې خپرونې ته؟ ښه هلنډې په وې ډول دې وې د خدای پسې مې زړه کې ته د خدای پسې مې زړه کې ته یې زده که دواړو ته کوم کافر وشمه او یا کا آنی بانی پری خیر دی خانو کسی و یا کا آنی بانی پری خیر دی زمین شیر د جانان پسترگو یما او یہ مسلمانان یار میں دیلو
څنګه مسلمانانو یار مې بیل وی خالص څنګه لیدو میدان وتم یوه دولم دی نورې موایم مخروټې سیوي د هجرو تورو تورو شپو کې ای د هجرو تورو تورو شپو کې ګله ډېر اوښکو ځان ته بلوم یوه او یو په مرګه بمله درپسې نشم څنګه ای په مرګ بمله درپسې نشم د نیواسي اوښکې د هر چفه مغزینه مننه غزل خوشحاله اوسې کوربه مننه ورور خبرنامه خورېدو نړۍ مننه خوشحاله اوسې السلام علیکم ورور یو سلام تاسو ته اباسین صاحبان ته څوک یوري نکاح ټول ته خاص ځانګړی سلام علیکم سلام ستړی مشي څوک ډېره مننه زه سرپلي ګرام لیاقت صفای ما د کتابي لیاقت وفا دیوبالي وفا صاحب مهرباني ستاسو انتخاب ته وږي څه لري یو دوه ټاپې به درته وکړم په مینه یې ورو د چا چې روغ زړګی په کار وي د چا چې روغ زړګی په کار وي او زما د واورې یارانه دي نه کوي نه او بله لنډۍ په دې ډول ده وایي که یاري کړي نو یار دې زه یم عمران تنخوا ته به ډالۍ وایي که یاري کړي نو یار دې زه یم که یاري نه کړي یار دې زه نه یم مینه مننه خوشحاله اوسې کورآباد د لنډیونه دی د کشمالو منجیله وکړه د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبویي دی د منګي د وې خزینه او ستا په لیدو مې منګی مات شو ستا په لیدو مې منګی مات شو په سترګو ړوند شي اوس ټوټې راټولومه او زه باچایي نه غواړم یاره زه باچایي نه غواړم یاره زه په جونګړه تا سره خوشحاله یم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر یم خوشحاله اوسې مننه کورآباد څوک له کوم ځای ډېره ښه تمامه ټلیفون ته ترخه سال محبت هم د خوږیاړو باره بیار نه محبت صاحب مهرباني څه لري خپرونې ته ډېره ښه تمامه خبره چې څه لنډۍ درته وایم په دې کله چې د خوښې وړ دی وګرځي په مینه یې ورو په ما دې وکړه په تا وشه څنګه په ما دې وکړه په تا وشه په کور دې راشه بې بارانه سیلابونه او خدای ما لږ شانتې مالدار کړي خدای ما لږ شانتې مالدار کړي دا بې غیرته خپل په کور کې سوځومه او یوه لنډۍ درته بله وایم په دې هیله چې خوښې وړ دې وګرځي په دې ډول ته یې ډالۍ چې خلک جانان په مینه ښکل کړي خلک جانان په مینه ښکل کړي دا لیونۍ په ما چکونه لګوي نه ښه نو دام لنډۍ وه بس وا مننه محبت صاحب زمونږ د بار بار یادونو باوجود تاسې نو داسې انتخاب کوئ که مې اجل ستا په دیدن وي که مې اجل ستا په دیدن وي سهار کفن ته یاره زه به درځمه السلام علیکم السلام علیکم وروره جوړې ښې علیکم سلام خوشحاله اوسې مننه څوک اورې وروره غږ دې راځي مهرباني ځان را وپېژنئ څوک د هیم شکلات سادات یم د شپرهار څخه سادات صاحب مهرباني څه لري خپرونې ته څنګه وروره ښې جوړې شه نړۍ مننه کورآباد ستاسې انتخاب ته غوږ یو لنډۍ لري خپرونې ته وروره یو لنډۍ را سره ده وایي دیدن دې داسې پر ما بند دی څنګه دیدن دې داسې پر ما بند دی لکه په کوپر کې چې بند وي اذانونه نو یو لنډۍ مننه کورآباد لرنګه ښه دروغ وایي لرنګه ښه دروغ وایي روغ لا په زړه دروغ وایي یوازې ته یې دروغ وایي ته مین نه یې دروغ وایي ته مین نه یې دروغ وایي نه دې رنګ زیړ دی نه دې شونډې وچې دي نه خپل کلی کور راته معلوم شو خپل کلی کور راته معلوم شو پټی او لور راته معلوم شو د پردي پور راته معلوم شو یا د مینې
زور راته معلوم شو د مینې زور راته معلوم شو په میږي پښه نږدم چې یار به پاتې شي نه. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. ستړی مشي. خوشحاله اوسئ ګران خروټی صاحب نزله هجران موثق ښودنه. هجران صاحب مهرباني سلري خپرونې ته نصیبه څه لوبې دې وکړې. نصیبه څه لوبې دې وکړې یار دې جدا کړه زه یوازې پاتې شومه او وطن ته زر راشه جانانه. څنګه وطن ته زر راشه جانانه میراثخورو د فرما لاس ولګونه او بله لنډۍ په دې ډول وطن ته زر راشه جانانه وطن ته زر راشه جانانه رنګ په ډېره بخښنې سره وطن ته زر راشه جانانه رنګ د رانهیر دی په نامه دې ناسته یمه او خروټی صاحب ښه خپرونه ده لا پامه. خوشحاله اوسې. مننه. ځینو ملګرو هم کمنټونه کړي. واحدین منظور سلام علیکم. سلام. نادر خان احمدزی هم کمنټ کړی. مننه وروره. ښه. وحید الله وحدت سلام علیکم. سلام. ایمال جان خوږمن سلامونه علیکم. سلام. ابوبکر خان سلامونه علیکم. سلام. ټولو ملګرو ته سلامونه ته علیکم سلام ویو. نړۍ مننه چې عنایت الله خروټي سلام کړی. علیکم سلام. خوشحاله اوسې. مننه. فرید الله سلامونه علیکم. سلام. محمد ایوب افریدی سلامونه علیکم. سلام. نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو چې موږ سره د فیسبوک پر پاڼه وسلاستئ څوک لاسرسی لري نو زموږ د فیسبوک پاڼې ادرس ته انعکاس راډیو کولی شئ زموږ سره خپرونه واورئ. السلام علیکم. سلام علیکم. السلام خروټی صاحب زما سلامونه نیکې خیلې پښتنه مینه ادب قبول منظور کا. خوشحاله اوسئ. مننه. کور آباد څوک له کوم ځای؟ ژوند دی غواړم ټلیفون په کرښه راغلی یم قدرت الله وفا یم د خوږیاڼو ولسوالۍ له وزیر هم د سرو غونډۍ پوستې نه مې اړیکه نیولې. وعلیکم سلام. قدرت الله وفا ستړی مشي. ښې جوړې پوسته کې قراري ده ملګري ښه دي؟ شکر الحمدلله خیر او خیرت د بیخي کراره کرای ده چې ته راته ښیې ورور مې. نړۍ مننه. کور آباد ستاسې انتخاب ته غوږي وفا صاحب. مننه. وایي ښځه په هر سړي کونډېږي. ښځه په هر سړي کونډېږي یې سړی هغه دی چې بې خاوره کونډه شي نه او هسې بس درته خوشحالم. څنګه هسې بس درته خوشحالم یا د سلو یاره درنه کوم یار وشړمه او زړه مې له تانه نه صبرېږي. زړه مې له تانه نه صبرېږي د تعویذونو غاړه ډکه ګرځومه یا جانانه ګرم راباندې نه یې. څنګه جانانه ګرم راباندې نه یې د لیونیو سره څوک رښتې پالینه. زړه مې له شګو شین کمر دی. زړه مې د شګو شین کمر دی د بېلتانه باران یې ورو ورو نړوینه. مننه چې وخت مو راکړو مخ ته مخه. خوشحاله اوسئ. مننه. کور آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ پخیر. خوشحاله اوسئ. مننه. کور آباد څوک له کوم ځای؟ جانولي شینواری مې ګورکونه. شینواری صاحب مهرباني څه لرئ خپرونې ته؟ یو دوه ټپې به درته ووایم. په مینې اورو. وایي په پېښورۍ جینۍ مین یم. په پېښورۍ جینۍ مین یم د ډیورنډ کرښه ورانوم ورپسې ځمه. خلک په وایي چې تعویذ دی زه د اشنا تصویر پر غاړه ګرځومه. مننه چې وخت مو. خوشحاله اوسئ. مننه. کور آباد. السلام علیکم. السلام علیکم. اورم مهرباني. سلمى ارماني ښې قراري ده. خوشحاله اوسئ. مننه. سلمى څه لرئ خپرونې ته؟ مهرباني. ها څنګه ماته نور زنګ مکه یاره خپلې بلسي خبرې خوند نه راکوي او هغه مې ته رحمت وکړي. څنګه الله مې ته رحمت وکړي چې کومه څه ته جانان وایي او نه بلا ده
مننه خوشاله اوسې سلما نړۍ مننه د اړیکې دي. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام ستړي مشي. اړیکه پرې شوه. بل کرخزوبو السلام علیکم. اورم مهرباني ستړي مشي. او خیر اوسې دغه مو خیر دی. خوشاله اوسې نړۍ مننه. کور آباد ځان راو پیژنې څوک له کوم ځای نه؟ زه تاسو وکړم نو تاسو اجازه ده. مهرباني بلا خوان به وکي خو کلمړی ځان راو پیژنې څوک د کوم ځای نه؟ اورم مهرباني مل کاول ځان راو پیژنې چې څوک له کوم ځای؟ زه ارماني لډکینا. ارماني صاحب مهرباني ستاسو لنډي اورو. په سمندر جانان لا وکړم. سمندر جانان لا وکړم په کنارو را سره زی ډاډ را کینا. یو با او ټول یوازې پتا نه وي څنګه شمال له هر پاڼه را پینا. وا او جانانا یاد دې موقع څنګه تا چې قدم په قدم زم ته یادو. وا خاص پرونه خدای مننه. خوشاله اوسې کور آباد ارماني صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ما خروډي ته سلام او ترڅنګ دی بیا باسین صفان ته سلام بیا د خرونو ټول مینوال ته شپه په خیر. علیکم سلام. خوشاله اوسې نړۍ مننه. کور آباد څوک؟ کامیابی دی غواړم الله دې ونه د قدرمنو سیمل جان خوږمند سره وسلم د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیر د سرو غونډې پوښتنه رور مې. خوشاله اوسې مننه. خوږمند صاحب ستاسو انتخاب ته وګورئ څه لري خبرونه ته. ډیر ودان دغه په شپه درې لاندې درته یم او فکر په څنګه وړه یارا. څنګه؟ فکر په څنګه وړه یارا چې په سپین مخ دې تور زخې وینم. او د زړه سودا د غم سودا ده. څنګه د زړه سودا د غم سودا ده. څوک چې د زړه سودا کوي غم به راوړي نه. او د کورونا وایرس د ډاره د کورونا وایرس د ډاره او جنۍ د یاره خپله پوزه خوټینه. او تا ته خبرونه خوش اخلاق کړو دي الله. خوشاله اوسې مننه. کور آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامونه احترامات نیکی هلي خروټي سیرتا تاسو د خبرونه ټول خو غوړیدونکو ته. خوشاله اوسې نړۍ مننه. کور آباد څوک؟ مننه خروټي صاحب ممتاز زیرکی ما د ډېری مزيبات د وسونه راځه ستړی مشه. مهرباني ورستي سو د ټټې ستاسو انتخاب ته وګیو. فقط د دوه ټټې درته وایم. مهرباني په مینه اورو. سترګې می ستالو سترګو غټي. سترګې می ستالو سترګو غټي لرنجو ډکی تا ورک د ملک کړما. او اخیری ټپه دا چې نصیبه اوچ کوهی ته پریوزي. څنګه نصیبه اوچ کوهی ته پریوزي چې تر اخیږي زه بلری تللی یم. مننه خروټی صاحب. خوشاله اوسې مننه. وروستی اورېدونکی راخلو. السلام علیکم. بلې په هر ارزښت شم د خیری د جانان. وا خروټی سلامونه تاته ساده خبرونه ټول مینوالو ته شپه په خیر. علیکم سلام. خوشاله اوسې مننه. کور آباد ځان راو پیژنې څوک؟ دغه ته هغه ما تاسو د خبرونه ډیر مینواله مانیلا ارمانی مو د خوګړو د بار بیان. ارمانی صاحب خرغلا سرکلې درته وایو د خبرونه ورستي شی به دی. مهرباني ستاسو انتخاب ته وګیو. بس خروټي ورور په قدرې لاندې درته وایم لاندې په دې رقم دي کنه افغانستان خپنه شي. افغانستان خپنه شي اول دي خدای دې ادمي اردو ساتينه. او مرګ ظالم وطن سراغه. مرګ ظالم وطن سراغه یلوري پلاس کې څه نه نو کینا. مننه. ورته لاندې ټول اوریدونکو ته ډالي راځي څنګه دعا وکړو. راځي په ګډه دعا وکړو دا قرآن الله ختم شي مینه. خوشاله اوسې مننه. کور آباد اړیکې دي په ما به کور د دادا وران کړي. په ما به کور د دادا وران کړي. بیا به د دا سترګې بدلې وي مینې. زه د بیلتون د جګړې نه یم پخې مورچې ورته پرېږدم پر شا ترې ځمه. چې ما بللې ته رانغلې چې ما بللې ته رانغلې اوس چې
ته راغلی ما بند کړي دیدنونه داسې چې داسې خو نه وي داسې چې وي داسې خو نه وي په زړه دې څه دي چې ډاډه وایي خالونه د زړه غوټۍ مې پرې غوړېږي د زړه غوټۍ مې پرې غوړېږي هره وږمه چې د جانان له خوا راځي نه یار مې په سرو ګولو کې درومي یار مې په سرو ګولیو کې درومي سبا به مړ وي مخ ترې ولې واړومه او غریبي ورکه کړې خاونده غریبي ورکه کړې خاونده بې قدره ګرځي نازولې صورتونه نو د خپرونې بیخي د پای شیبې دي د سټډیو ساعت اجازه نه راکړي چې خپرونه نوره پر مخ یوسو د ټولو قدرمنو اوریدونکو نه نړۍ مننه چې خپرونه را سره واورېده له هغه اوریدونکو ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې ونډه واخیسته او له هغه اوریدونکو ډېره زیاته بخښنه چې خپرونه کې اړیکه وصل نه شوه یا یې د تخنیکي ستونزو له امله اړیکه پرې شوه یا مو نشو کولی په یو وخت یو کرښه ځوابو او دی موږ سره په بل کې تم پاتې شوی موږ ځواب نه یې ویلی تر بیا ما صدرداد خروټي ته اجازه راکړئ د الله په امان